السلام علیکم دوستانو شیردل تخنیکی معلوماتی چینل تا خراغلاس الله تعالی دی وکي د صحت او عافیت جامه پتن د نن ورځې ټاپک او موضوع ده د فینکس سیلینګ فین اي سي او ډي سي فین پر رابطه باندې دی دا هغه پکې دوستانو چې په اي سي 220 او 12 ولټ ډي سي باندې کار او فعالیت اجرا کوي د نن وخت د نن عصري ټکنالوژي چې کوم غوړ او بهترین پکې دی هغه یو فینکس دی او یو خورشید دی راځو دوستانو د دې پاور ریټینګ ته یعنی د دې پاور ریټینګ چې دی دوستانو د دې واټ چې دی د دې مصرف چې دی په اي سي کې دا 50 دی او د دې ار پی ام سپیډ چې دی 300 واټه دی په ډي سي کې د دې واټ چې دی دوستانو پاور ریټینګ دی د دې 15 او د دې ار پی ام دی یعنی د دې سپیډ دی دوستانو 300 او 15 دوستانو د دې پاور سورس چې دی نو دا په 220 اي سي باندې کار فعالیت اجرا کوي او په 12 ولټ ډي سي باندې کار او فعالیت اجرا کوي د دې پروډکټ سیس چې دی دوستانو دا شپږ 50 انچ او د دې چې دی 1400 ملي ام ام چې د دې سیز دی نو دوستانو راځو د دې د ویرینګ او کنیکشن ډایګرام ته تاسو څنګه کولای شئ د دې ویرینګ وکړئ دته دوه قسمه پاور سپلای چې اي سي او ډي سي دا ورته درکړي اول به دوستانو تاسو دا پکې بهر راوباسئ او تاسو څنګه کولای شئ په خپل کور کې د دې انسټالیشن وکړئ تاسو چې دا کور دوستانو لري په نظر ته تاسو وینئ چې اول د غدري ویرونه چې دي چې یلو دی او ریډ دی او بلیک دی دا درې واړه د پکې د داخل څخه د ارمیچر څخه راوتلي دي دلته ګوچه د دوستانو په دې سرکټ کې دا به په هغه ګوچه کې ورکوي ګوچه او په ګوچه کې دلته دغه دوه ویرونه پاتې کېږي چې دا اول د اي سي لپاره دي د 220 لپاره دې ته به فاز ورکوي او دې ته به نیوټرل ورکوي او دا چې تاسو وینئ بلیک او ریډ دا تارونه چې سور او تور دي دې ته به دوستانو تاسو د بیټرۍ یا سولر پینل فاز ورکوي او دې ته به د بیټرۍ چې دی هغه نیوټرل یعنی نیگیټیو ورکوي دې ته به پازیټیو ورکوي او دې ته به نیگیټیو ورکوي خو دوستانو یوه خبره دلته په یاد ولرئ چې کله تاسو دا پکې چلوئ چې په ډي سي باندې نو دا به ډایرکټ په سولر پینل باندې نه چلوئ ځکه د سولر پینل ولټ چې دی 19 ولټ راځي نو بیا ستاسو کوم سرکټ چې دی دا په اسانۍ سره او زر سوځي له منځه ځي نو بهترین سیستم د دې لپاره دا دی چې اوله کې تاسو سولر پینل کنیکشن چې دی د کنټرول چارجر په واسطه باندې بیټرۍ ته ولګوئ د بیټرۍ نه وروسته بیا دوستانو تاسو د بیټرۍ نه لین وغځوئ دې پکې ته دوستانو پازیټیو ته نصب کړئ او نیگیټیو ته او دلته دوستانو تاسو د 220 اي سي پاور سپلای دې ته فاز ورکړئ او دې ته نیوټرل ورکړئ نو په دې طریقه باندې دوستانو تاسو کولای شئ اي سي او ډي سي پین په خپل کور کې سیټ کړئ او د دې وروسته دوستانو تاسو بیا په دې باندې کورونه ولګوئ نو دوستانو دا زموږ د نن ورځې ټاپک او موضوع چې د اي سي او ډي سي فینکس سیلینګ فین پر رابطه باندې و دوستانو که غواړئ بر تخنیک څخه ځانونه برخمن کړئ او خپل هر قسم برقي وسایل په خپل کورونو کې ترمیم او جوړ کړئ نو دوستانو که تر اوسه پورې مو زما چینل نه وي سبسکرایب کړی نو مهرباني وکړئ زما چینل سره سبسکرایب کړئ او که دا ویډیو مو خوښه شوې در سره لایک او شیر کړئ د خپل ملګرو سره تر څو خیر او پیدا ټولو ته ورسیږي دوستانو ستاسو د توجه او لیدو څخه یو نړۍ مننه السلام علیکم